أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. شپږشتمه سپارہ سورہ فتح مدنی سورت نزول کی یوسل یولسم رستو د سورہ جمعہ نازل شوی دا. مقصد د سورت البشارۃ للمؤمنین، زیر ورکه مسلمانانو ته مراد د فتحنا په صحیح قول سره صلح حدیبیه ده. صلح حدیبیه چې هغه سبب د فتح د اسلام وګرځیدا. صحیح حدیث ده د برا بن عازب رضی الله تعالی هغه وی تاسو په مکه ته فتح وای ټیک دا غیا فتح دا ومنګه صلح حدیبیه دا بیعت الرضوان ته فتح وای. دغه شان روایت د انس رضی الله عنه ده چې نبی اسلام د صلح حدیبیه نو واپس شو. صحابه کرام ډیر غمجن او خفګان په آیاتونه نازل شو. نبی اسلام فرمایا دا ماته د ټولې دنیا نه زیات خو. امام زهری رحمه الله وی د صلح حدیبیه نه غټه فتح بل نشته. د دې وجنا مشرکان د نبی اسلام او صحابه سره ګډ وډ شو، خبره واورې دي نو اکثر په بیا په اسلام کې داخل شو او دوه کاله بعد ډیر خلک مسلمانان شو. سن 2 هجری کې غزوه بدر شوه، سن 3 هجری کې غزوه احد، سن 4 ہجری کے غزوہ بدر الصغرا، سن 5 ہجری کے غزوہ احزاب، سن 6 ہجری کے صلح حدیبیہ، سن 7 ہجری کے غزوہ خیبر اور عمرۃ القضاء، سن 8 ہجری کے فتح مکہ، سن 9 ہجری کے غزوہ تبوک، سن 10 ہجری کے حجۃ الوداع اور نبی اسلام پاک. دا سورت واقعات حدیبیہ کی نازل شوه ده. نبی اسلام بیا حرام قرآن وسط حدیبیہ روان شو پلار کی دا سورت نازل شو. پس صلح حدیبیہ باندې چې خباس کړل حدیثی اغا تفسیر مظهری کړي ده. سوال لا صفحه بھی لګولي د صلح حدیبیہ او صرف سرسری دو درې ټکي اوریدلې، لیکن دا غي ډېر علمي فواید دي او خطرناک زینه بګیم. زه صرف هغه ذکر کوم چې دې سورۃ سره تعلق سره تاریخي سورۃ ته نو لګور د خو بجول وګونو واقعي شاید الله نه سوال کوم چې پورش حدیبیہ دا د یو مقام نوم دی. د حدود د حرم نه بهر حرم ته نږدې وسوته شونیسیه وي. دا واقعات راغلي. حاصل د واقعې دا سن 6 هجری کې نبی صلی الله علیه وسلم خوب ولید. دا حدیث ابن جریر او بهقی ذکر کړی. نبی اسلام په مدینه منوره کې خوب ولید چې زه او صحابه کرام په امن او په اطمینان باندې مکه مکرمه ته داخل شوي. احرام نبیا پاره شوي. بعض ملګرو پکې د عمرې نه بعد سرونه خړایلي دي، بعض ملګرو پکې سرونه لاند کړي. لیکن دا نبی اسلام او بیا پکې دا و چې د بیت الله چاویانې زما په لاس. دا انبیاء خوب وحی
دې کې کال نو میاش نو چې کله یو دا دویم دا خو په حقیقت کې په فتح مکه کې به پوره کېده 2 کال بعد لیکن کله چې نبی اسلام صحابه کرامو ته دا خوب ورسو ما خوب لیدل هغه وی دا الله نبی زئی چوزو وزو نبی اسلام ته استاذ وانه عمره کې زیاوزو نبی اسلام ور سره تیار شه خدایات ساته بیان القرآن روح المانی دوارو لکلی دی چی پا خوب کے گوڑے میاش او کال نو خوب لیدل لے چی ما عمرہ کردے دا خوب لیدل لے چی ما حرم فتح کردے دے خوب لیدل لے چی دا حرم چابیان ما سکر کل چی نبی اسلام صحابو ارادہ اکڑا چی زی چیزو قریش پوشو چی دت سکر قریش پوښو چې دا نبی رسول الله والسلام دغه ډیر زیات شهرت دی او سره دا غینه نبی رسول الله د غرونو خلقو ته اعلان وکړو که څوک زما سره زین زما کې ته بس دغه خلقو خداوي دا الله نبی محمد ته مونږ وایو دا قریش ته دا تاسو پری دی او تاسو په زور سي مونږ خلاص طاقتور خلک مکه طرف د نبی صلی الله علیه وسلم امام بخاری ابو داؤد نسائی ذکر کړی نبی اسلام اول غسل بیا نبی صلی الله علیه وسلم نوې لباس واغوس خپل اوخه پوسوا داغي باغی باندې نبی اسلام سوش د ځان سره په بیانو کې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها واغوس دې تر ازار د نبی اسلام سره تقریبا سوال لسو صحابه کرام برابر شو ایمنګوز او د دې صحابه سره سره توري وي نور اسلحې نه نبی اسلام د پیر پورز ذوالقعده چې موږ ته میانه وایو په میاش کې روان شو د مدینه کې سړی وزي نو داغي میقات ذوالحلیفه ده ذوالحلیفه د نبی اسلام پرسه نبی اسلام احرامونه د عمره واچو صحابو ته وی احرامونه واچو کله چې نبی اسلام روان شو د مکه خلکو ته پته ولګیدا چې کدا نبی یو زد د مکه دراغه او د مکه دراول نه و زموږ خیر نشته ځکه وای وطن دې زه خو دې اخلي دیو لگے دا خالد رضی اللہ عنہ مسلمان نو اغلی یو دسته تیار کړه چې تاسو به د مکې نه بهر قراع الغمیم غزه ته وي قراع الغمیم چې دا د غر سر دی په دې کې به تاسو ناس یې او د طائف نه بنو ثقیف دا ور سره کړه او زئی او تاسو به دا خلق چې دین او یاد ساتي چې دا نبی په دن نه راځي ته قضې کو ته پړاو ورځوي دیو چیرانو نو هغه ځای ته بلدا ووس نبی صلی الله علیه وسلم ته پړاو ورځو چې موږ نه پریږو نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکوي تاسو ته اعلان دی والله چا نه ولې به خالد کسان ورسره نبی اسلام د خپل طرف نه بشر ابن سفیان هغه توې ته مکه ته لاړ شه د خلکو حالات معلوم کړي چې زموږ څه وي پټ لاړ شه هغه چلار او د خلکو نه د جاسوسي او د خبره معلومه کړه واپس راغی د الله نبی یو خو د الله نو لک سبب وکړي نبی اسلام ورته مکه خلک سوې وی چې موږ سره جنگ کوو ویډیو چې د جنگ غټل نه چې سما سره کړل دیو په دیش باندې ماړل شو وسوم نه قلاري نبی صلی الله علیه وسلم وی دیو نه خو وکړ چې غنی ناس وي یاد ساتي وي زبا هغه کوم چې الله ز په غیر علی کلم کتا سو ټول زمانه جدا شي زي आवाज
غزوه پاتې شو نبی اسلام وایي نو د الله په نوم باندې قسم کوي غیرت پیغمبر مضبوط پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم نور صحابه راځم په جوسو هغه خدا چلای من خو نه پرې نو صحابه نبی اسلام ته تاسو سوای نبی اسلام یې jihad عمره پرې دوی اوس په دې ورسو ابو بکر صدیق وینا دا الله نبی موږ عمره لزو من jihad نه که زمن سره څوک جنگ کې بیا ورسو مقداد رضی الله عنه فاسد وی الله نبی من د بنی اسرائیل بشاردین چې خپل پیغمبر ته وی فتح انت وربك مقاتلا ان ها هنا قائدون تزم موسی علیہ السلام ته وی استاد رب اسلام مدد وکړو موږ بناسو بلکې موږ دا وایو چې موږ پستانه مخ کیو ته زموږ نبی اسلام یې خوشاله شو عباد بن بشر رضی الله عنه اغله دستور کړه او ته د خالد بن ولید مقابله له دستور چې دې کله مخ کی زینو بیا ورځه دې مونږ ته نه پرې خالد بن ولید چا پیر قتل د ماسپخین د مانزه وخرانه نبی اسلام صحابه کرام چا پیر ودرول او هغه بشر رضی الله عباد بن بشر رضی الله عنه نبی اسلام بلال تو اذانو کا اذانو کو د مسلمان منجوش خالد ارمان کو یاره مقلاړه ارمان دې دی په مانځ کې ما بیا ونه خو بیا څه وایي د مازیګر په مانځ کې او چې د مازیګر د مانځ وخت نږدې شو نو الله صلات خوب نازل مونږ یې ودا ټول قافله نبی اسلام په ګډه کې یو ډله دشمن ته ودر او بل ډله له یو رکعت او دوه رکعت کول دو بستا سره کې او دو بسان صلات خوب نازل کله چې نبی اسلام روان زو به حاصل حاصل یو څه دا موږ د مثال کله چې نبی صلوات و سلام په دې کې ورسې حدود حرم ته نږدې مکه ته نږدې وسو د شویسیه وای د نبی سلام د اوخي مخکینی دواړه خپل وخیل او هغه څملاست صحابه کرام په څوره وانه پاتې د نبی اسلام پلاش دا د دې د کوسوا مسور نه دی دا هغه ځان کینه ولا کمزار چې حقیان کینه وي دا مامور د دې د بغل نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم بیا وی आवाज وکړو ارشاد وکړو قسم دې زما په هغه ځان باندې چې زما نفس دا په اختیار کې دی کنه نور څورې زمانه څه غواړي خو چې باغې کې د بیت الله او د شعائر تعظیمی نو قسم دې چې زېمنه خو چې ما بیت الله ته او بیا نبی اسلام په خپل اوخي باندې आवाज وکړي پاسه جواب نبی صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید چې کوم طرف تاغر کړه او قیام کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم بل طرف ته روان شو آی پرې کوم ځای ته چې نبی اسلام لاړ ته وګورئ ډېر کمی ځای او د صحابه وو ته زونه ته انسان سفر وکړي یاد راغلی نو د وګو په ځای باندې خالد بن ولید قبضه کړل نبی اسلام صحابه ته چې ته وچوي چې په خابه کې چې ته وګوي اوسو چې شي یو صحابي आवाज وکړ الله نبی د تشته بیا واشه او نبی اسلام باغې خپل لاړې مبارکي توبره ایو وسه تشه هغه وګو بالکل د کوی سره دا الله نظام دا الله قدرت نبی اسلام صحابه ته وس کوي غسل وکي او بزان ډکی کوي لوخ لړ او قیمتي وګوري ار صحابي کوشش کوي چې په خاموش پدغه ځای کې صحابه کرام مقیم شو او د مکې د طرف نه وقوف شروع شو چې لکه دا نبی خو په شمیسیه حدیبیه کې د دیوان راځي هم پسې کسان لګښته څنګه او بلنه سړی چې د مکې نه راغی دا غنم د بودیل بن ورقا
او دې ورسره مسلمان شي بودیر بن ورقه راغی او نبی اسلام ته وایي زما باندې نبی اسلام وایا څه وې زستا سره خیر خوای قریش سره مقابله ګرانه ده دا و زید اسلحه ور سره ده او تاسو سره وګور نشتی او تاسو نو پریری نبی اسلام ته وکړل تما پیټنه زجان نه کو ز صرف او صرف راغلم چې ما بیت الله ته او کدی ما بیت الله ته پریری نو یاد ساته چې بدیو کې و یو ژوند نه بیا مخله چار سره ازو بیا څه پرېدم او نبی اسلام ورته ما د دې سره مختلفو جنگونو کې جنگونه کړی دي ما پیږي دیو دي ما پریری نور خلک دیو پریری که زما سره خلک به مسلمانی کې راځي که زما سره څوک نه مسلمانی کې او قریش به سړي دوال دي څو چرڅ نه د چې دا واورې د واپس لاړ خپل قوم راغون کړوي ما ډېر تاسو نو وایره ولپانو په دې سکار د صلح او سره قوم شور د صلح نه موږ په ورزو راغلي بس زماده کار دې موضوع نه کوي دویم کس پاتې او دا غوړم د عمر بن مسعود دراغه نبی اسلام ته خپل قوم تبا کې نبی اسلام مینا د چراغ نبی اسلام یې ورته ځاو د سکون بیا راځو کله چې نبی اسلام روان شو په لاړې باندې لاړې مبارک ټوکري جو صاحب ورته لاس میرا بس کې دلس او هغه ټوکري د نبی اسلام په خپل لاس باندې ولګول په خپل مخره او وکړ بیا نبی اسلام چې او تاسو دا او صحابه تختول یو ایمان دې راکاو بل ایمان دې راکاو بل ایمان دې دې په شته نور خبرې نه واپس راغی قسم په الله د قیصر او د قیصر چې څومره ما بادشاہ لیدلی دي هغه د خپل مشر دومره عزت نه کوي لکه دا صحابه چې د خپل مشر څومره عزت او د سره جنگ کړل دا نشي کوي دریم سړی په سپاسه داغو جلیس بن علقمه دا د عربو سردار هغه چرانو صحابه یې ولې چې دوی احرامونه اغوستل او دې سره خو د قربانۍ څاروي دي یاره ودا خلک تاسو بیت الله نه منع کوي دا رسول الله واپس لا یاره وې جګ مکو دریم کسبه سي داغو سہیل بن عامر او نبی اسلام چې دی ولې نبی اسلام دی او پال وخت کې ونی وستا په وجه الله دا کار آسان سهل الله بك امرك ستا په وجه الله دا کار آسان دی امام بیا رحم الله ذکر کړی هغه د نبی اسلام سره خبره اتره او شی نبی اسلام ورته نه یا به کعبه ته زم طواف وکړو بیت الله کې کنا زچا په منځ کې رکاواله مو درولم وای زبیا چم بس ژوندۍ به بیان شي او واپس را وی تاسو کو څوک راولې دې زمو خواله کنه نبی اسلام عمر رضی الله عنه ته اطلاع هغه وی زنه شه سعید یو بګی ګول دی زه بګار ته عمر نو ته بیا دې امام کی زنه زما ور سره د بخاری نه ویل دي وی څوک ولې عثمان رضی الله عنه ولې دغه ما اخیری دا دله عثمان رضی الله عنه ته ویلاش عثمان رضی الله عنه لاړ هغه ته وی ګورته نبی راغله دې جنگ نه دی دې عمره کوي تاسو رکاوټ بل وړو قصه ما کوي اول ملاقات د کم سړي سره شوه دی دا غم ته ابان بن سعید او دا ابان بن سعید رضی الله عنه بیا مسلمان شو د عثمان رضی الله عنه ولې د دوسر مخکینه ملګری او ډیر زیات استقبال وکړو خوشاله شو اکرام او عزت یې وکړو بیا په خپل اسبال سور کو بیا د ټول خلکو مخه ته یو جدا بوته دا تمام علم او بده گزار کول د گزار او دار یو سره جدا ملاقات شو جدا او عثمان رضی الله عنه په تشبیه خلق له دعوت دین ورکاو
موقع بیا موقع پدې چې عثمان رضی الله عنه تلل قریش 50 کسان ولېږي چې د نبی اسلام نه کې چاپیر لري ودرېږي او چې موقع بیا پندنو پدې نه دی گزارو په څه 50 کسان چې راغلل د نبی اسلام یو چوکیدار وخت محمد بن مسلمه رضی الله عنه هغه دا 50 وړ ونیو سره د اسلامونه او یې سټو دی او نبی اسلام ته د الله نبی د پته سره نبی اسلام خواند وراته وسته کوي سید عثمان رضی الله عنه سره الله صحابه نبی اسلام ولې او چې کوه چې 50 کسان ونیو نو دلته نه تیراندازي په عثمان رضی الله عنه شو باغې کې یو صحابي شهید عثمان رضی الله عنه رضی الله عنه انتهایی عثمان رضی الله عنه ولګي چیرې دا کوم نور وایي چې ورمنډه کړل الله سي کسان دا غیر نور ونی عثمان رضی الله دلته 50 دا دی ولې نور هغه وی دی خو زمون په علاقه کې بلسلول سیدا خو مضبوط خبر قصه وګران خبر راورسید نبی اسلام ته جاسوس راوړ چې عثمان رضی الله عنه شي علم کې دي سينو نبی صلی الله علیه وسلم د کیکر دونې لاندې کې ناس د صحابه کرامو نه بیعت واغس وی تر سو پوری چې ما د عثمان بدل نه راستلې نو زب مدینه ته نو او که عثمان رضی الله عنه الته و ژوند دی او د دې په جیل کې نو خپل لاس مبارک دې سې وی هاذا ید عثمان دا لاس د عثمان دی هغه بیا زمان سره په قافله کې یو ځای کېږي او په مشرکانو باندې دا خبر نبی اسلام ته ورسه د مکه والا خلق باندې روح پرېوال چې دا موږ یو خاتمه خرابای هغه درې کسان ناولې ګرځي یو نو سهيل بن عمر د بل نو حویتیب بن عبد العزى د بل نو مکریز بن حفص دا دوا ولني مسلمانان شوي سهيل چراغ نبی اسلام ته تاسو خبر را رسیدل چې عثمان شهید شوی او نه دی شوی باندې خو ته زمون دا 50 قیدیان پرېدا چې مونږ له غره نبی اسلام پرېدا زما یو عثمان رضی الله عنه سهيل چراغ نبی اسلام ته استاذ رسول هم صحیح روایت اولنې صلح داله چې وسبزه ایت وسبه بیت الله ته راځي ها بل وای دویم دا بیا چې راځي کله مکه ته نو درې ورځې مکه کې بیان پاتې کی وی خامخ کې ځه بیا د چا پیرو کتل د نبی اسلام کو صحابه چوکیداری ته لوي یو سیټ پر سیټ یو محمد بن مسلمه رضی الله عنه بل عباد بن بشر رضی الله عنه دغه په ادب کې ناس خبر ورانه شو د صحابه ته چې دا خبره د ورانه کړي چې زمون نه مسلمان شنو په زور دی او کستا سره څوک داسې شو کو پر دراغه نه کوي صحابي په سبات سي په داوود کې ودی ماته خبره په زور شوه محمد بن مسلمه رضی الله عنه د سویل کوي دا عباد بن بشر سویل کوي خود دې په وان کې چلاوا د پیغمبر دې نو وس په دې بیا د سوي سي چې اړو کې ودی نه معلوم ته موږ سره ډېر خبره نه کې پیغمبر په وخت کې په ادب احترام خبره نبی اسلام په خلاص شلې دی وایي نبی اسلام ورته صلح علی سیدی وې څوک بدل صلح ولې نبی اسلام علی رضی الله اوس ورکه علی رضی الله عنه چراغ نو صلح کې دا ولې سر ولې بسم الله الرحمن الرحیم سوې وې دا رحمان الرحیم کړه ولې وې منګه صرف رحمان او رحیم مسلمه الکذاب ته وایي من بل نه من علی رضی الله عنه پس چې پاتې سیدوس رحمان رحیم به وخه څنګه ولې کوي دې څه ولې کوي اسمک اللهم اوسم خلق پتا وي چې لیکي به اسمک اللهم دا يهودو ګاندل تو بسم الله نبی اسلام یې زوی کړه آی ولې بیا ورپسې علی رضی الله عنه لیکل دا صلح من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسول الله علی رضی الله عنه
لاس دسی پین کېخو قلم کېخو کاغذ کېخو ودا نشي کېږي اسید بن حذیر او سعد بن عباده رضی الله عنه د علی رضی الله سنی نو باندې لیکي هر خبره موږ دې اچانک نبی اسلام نے رات کا قلم مان تفسیر معارف لیکلي دي چې نبی اسلام نه خط نه ورته قران به ولا تفوتوا بيمين نبی اسلام شروع اس معجزه او نبی اسلام ولکل هذا ما قضى محمد بن عبد الله وسهيل بن عمر اصلحا على وزن الحرب عن الناس 10 سنين يعمل فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض دا صلح ما چې محمد لا نبی عبد الله او سهيل وکړه لس کاله به یو بل څه نو وایو صلح وایي او یې زمو ما وایي اما رسول الله کړه صحابه کرام باندې نهایت خبر الله په دې صورت کې آیات نازل محمد رسول الله دې لیکټه خو الله وایي زما په استدلال رسول زما رسول یې خیر بیا نبی اسلام دې سویر ته استغفار ما کو درې خبرې ومنلې دا طواف ونکړ هغه عثمان رضی الله عنه موږ اجازه ورکړو چې ته یوازې طواف وکړه هغه وی چې دا الله نبی طواف نه کړی زما نو قسم په خدای کا کام طواف کوي ته طواف نه بیا نبی صلی الله علیه وسلم استغفار بیا سویل وای دا الله نبی ته دا الله نبی پتا سو کې وسو زمون کسان دي از په زور وو دا به اجازه کتلی صحابه پاسه وی دا الله نبی په واسه سو تاسو لګا خواشه او دیو توای چې ځان جګ ته تیار کوم درو سو د ټوکو جنگ هم نه کوم کار نبی اسلام نه ای بخیر صلح چې لیکل شروع او چا چې صلح لیکل د تزوی ابو جندل رضی الله تعالی عنہ هغه مسلمان شه د تړل هغه پړو کې نه تر ورسې د مکه نه شوریسی حدیبیه تراله او نبی اسلام ته ایمان پیژنې وینا پیدا کړل زو مسلمان نبی اسلام خو اندر وی صلح جسول لیکل هغه مسلمان دور ته زما خپل ځای واپس دي نبی اسلام بالکل ما لوس کړ ابو جندل رضی الله عنه نبی اسلام ته د الله نبی ما وجدي په خیر دې صبر وکړي زما سره په جنت کې یوځي او چې اسلام مرګ مقرره دي ته نشي وي دیو چې واپس وته ابو جندل رضی الله نو کسان خو بیا راځي ته چاته تلوي څنګه تلوي نو بل ته قصه او بل ته یو مسلمان ابو بصیر رضی الله عنه راوته دیو هغه ابو بصیر رضی الله عنه دیو ته ما څنګه کنه نو یې زه خو اسره راغله ما دا نبی سره زه مسلمان نه یم خو ته مال دا ټول راکړو زه د نبی بس واپس دیو زور اور خوشاله هغه درې واړې پتا قزه ټک ټکړو او اوس نبی طرف یې پرېغو مکه یې پرېغو دا دریاب او په دریاب کې پړاو ورځوي چې څوک مسلمانۍ کې دی فرازه زول بنایو ابو جندل بس یا والله بل صاحبي شو خلک ورو کې مکی چې پلاره باندې څوک سامان د تجارت ورې دی او ورځو بزور دی د مکی ټول خلک راغون شوې دا شرط لرته خو دیو لرته زمون لار نسی انت مسله جوړه نبی صلی الله علیه وسلم صلح چې کله وکړه نو پاره کې نبی اسلام د دستخطونو ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عبدالرحمن بن عوف عبد الله بن سهيل بن عمر سعد بن ابي وقاص محمد بن مسلمه علي رضی الله عنه دستخطونو صلح وشو نبی اسلام په حدیبیه کې نلس یا شل ورځې جنن به عمره سبب ولو پرې نه قال نبی صلی الله علیه وسلم یا عمره القضاء او نبی اسلام صحابه کرام ته وي خپل صحابي اعلی سرونه وفای احرامونه کوز کوي الله تعالی تاسو له دې عمره ثواب درکړي بس صحابه انتهایی خو الله نبی نو نږدې راغل من حرم ته اوس نه پرې دي څه مسله خو نشته
زمام نه څوک مسلمان چې موږ په زور راولو کستاسو څوک مسلمان شي موږ یې نه درکو عمر رضی الله عنه خنجر واخیست ودرېږي بیا ووایا نبی اسلام نه صحیح بیا عمر ته به نه پوهېږي چې زمام نه څوک لاړ شي کنه کفارو ته څه پیږي او د دې نه چې څوک مسلمان شي نو واپس پرې د چې نور مسلمانان خلاص شي قدرت ته ګوره د الله نظام ته ګوره کم کس چې اول ناغلی خدیر بن ورقا هغه سره د ملګرو د نبی اسلام په مدینه ته ورسېد یا راوي د نبی اسلام اخلاق باندې د مسلمانې دویم کس چې کوم راغلی عروه بن مسعود هغه سره د ملګرو مسلمان شو صحابه کرام او امینه محبت د لارې امینه او دوه کاله بعد صحابه کرام لزر کسان شو او بیا نبی اسلام یې وسو په مکه حمله کړه ځکه لس کاله خو جنگ بندو خو دې مشرکانو بیا حمله وکړه په صحابه کرام نبی اسلام ورته تاسو ما سره نو ورته کړه چې موږ ته ویلا وځما ته ماته وي صحیح ځان ټیک دی او نبی اسلام چې کله بیا مکه ته راغی اعلان وکړ ویلوټه لوټه یې پیسې کړې چې دا خبره نبی اسلام وکړه ابو سفیان خلکو ته وی دا مسلمان نه په ایمان کې وسوي اوس دې امر واړه ابو سفیان پاسه د الله نبی څخه چالام اور کوم نه بل پاسه د چې چالام اور کوم نه یو بشر پاسه دا نبی اسلام ولا امن ورکاو چې ته چاله امن ورکې هغه له ما باندې هغه ټول مسلمانان بل د اسلام فضا فراخ مکه نبی اسلام واغسته حرم شریف ته عثمان بن مظعون رضی الله عنه ته د حرم شریف تجوید کوو نبی اسلام چابي واغسته او دنه لاړ صحابه کرام ور سره دي بوتانو نه صفا کو حرم شریف کعبه مصبح نبی اسلام کو واپس هغه چابي والي راوړ دیو چې څه بات کوو ته علي رضی الله تعالی عنہ په زور راکا مکه من په پکړلو چابي نه تعالی نبی اسلام ته الله نبی نه مان چابي واپس نبی اسلام علي رضی الله تعالی عنہ ته ولې واپس ورکه چابي آیات نازل شو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانتونه ورکړئ چې دیو چابي څنګه ورکړه عثمان رضی الله تعالی عنہ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله مسلمان بیا ول نبی اسلام چابي ورکړي دستا سره باندې هم چې کله راځول ته باندې د مکه مکرمه خلک انتهایی خوشاله شي چې نبی اسلام خپل مکه واغسته د اوس مدینه ته نسی او د مدینه منوره خلک دوه او درې جدا جدا شو ټول دي نبی اسلام دی او صحابه تاسو ته ویل ویډیو وی چې نبی اسلام خپل ابای وطن واغس نو نبی اسلام نه پاتې نبی اسلام دا څه کوي کله کې خلق مال یو کور د محل جوړ کی او د مدینه منوره خلق مال د غنو جاپه جوړ کی زب مدینه کې خوشاله مزمکه نعمت چې یو ځای او چې دوباره راځي سوال کوي او نبی اسلام فرمایي زما مال زما ژوند دا د مدینه دی زما مرګ هم دلته او ژوند هم دلته زما کې نه اسی په زمو عمره پاتې کېدو نه نشي قرآن دا سورۃ دا غیر پر نازل کړی دی سورہ حدیبیه ذکر کړی دا د کفار سره نبی صلی الله علیه وسلم صلح کړی دا خیسته الفاظ به کې ویلي دي القابات به کې ذکر کړی دي قرآن هغه کا اولنې لفظ ذکر کړي ان فتحنا لك فتحا دا فتح صلح نه دې ته قرآن فتح ویلي ما مختصر زیات تفسیر دې واقع تفسیر مظهری په دې زبان دی د چا سره په عربی یا اردوی سوال د صفحه کې لګوي تفسیر مات په قرآن د مولا ادریس کاندلوی ذکر کړی دی هغه په لاندې ذکر کړی تفسیر مات په قرآن او متشفر مولا ذکر کړی دی هغه درمیانه ذکر کړی باقی علماء ذکر کړی د تاریخ خو چا په کې وګدواله کړی دی او چا په کې لړواله ما د هغه درمیانه وی نړۍ وګد نړۍ لاټ دې صورت سره تعلق ساتي الله دې سيامت کو
توفیق نصیب الله دې قرآن کریم سره زموږ مینه محبت پیدا کړي الله زموږ په عملونو کې اخلاص پیدا کړي هر عمل د خپل رضا لپاره زموږ د څومره ګناهونه شي الله د عفو مغفرت کوي څونه مردگان شي الله ټول ته مغفرت نصیب الله درجات یې بلند قبرونه یې د نور نړۍ څونه ملګري هغه حجونه لتلي یا عمره ملګرو کړي الله په خپل دربار کې قبول منظور الله موږ ته د غزې د حج او د عمرې لپاره بار نصیب څومره کسان د حجونه او عمرې کړي دي او خای کړي دي الله او د خپل دربار کې قبول منظور څومره انسانان دي مشکلات دي الله مشکلات حل څومره قرضدار دي الله قرضونه ختم څومره بیماران دي الله شفا کامله او نصیب کومې دعاګانې چې الله زموږ په زړونو کې دي هغه دعاګانې زموږ په خپل دربار کې قبول منظور وصلی الله تعالی